ولش ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او لیدونکو او قدرمنو دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سایل پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د میکس خپرونې دپاره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې تاسې موږ سره د دې میکس خپرونې تر پایه ملتیاګانې وکړئ. قدرمن دوستانو، د میکس خپرونې مطلب دا دی چې موږ دغه خپرونه د افغان مهاجرینو د وطن ته د واپسۍ په لړ کې جوړه کړې وه. دوستانو، دا چې موږ هره خپرونه کې مطلب خامخا وي او انشاءالله ستاسې ذهني تفریح به ګرځېږي، یو څه معلومات به هم اخذ کوئ او لاسته به راځي. نو دوستانو، تاسو نه مو دا هیله ده چې زموږ دغه ویډیو په فیسبوک کې لایک او شیر ورکوئ او په یوټیوب چینل کې چې کله یوټیوب ته ځئ نو زموږ د خپرونه ګورئ، هلته هم لایک او شیر ورکوئ. تاسو نه مو دا هیله توقع ده دوستانو. نو راځو یو ګډوډ شعر ته چې په دغه رابطه مو تاسې له چمتو کړی دی. پردی کټ د نیمو شپو وي، ما درته ویل چې پردی کټ د نیمو شپو وي، تا ویل وطن وران دی هلته څه وکړم. ما درته ویل چې پردی کټ د نیمو شپو وي، تا ویل وطن وران دی هلته څه وکړم. ما ویل چې سر دې په ګریوان کړه، تا ویل چې څه دي زه پوه نه شومه. ما درته ویل چې فکر سوچ وکړه، تا ویل ته د وخت نه وړاندې. ما درته زخمي وطن را یاد کړو، تا ویل د وطن خبرې مه کوه. تا ویل چې دلته کاروبار لرم، څه کوم وطن وران کنډرونه دي، او هلته مې سبا بیګا درک نه و، دلته مې بنګلې او موټرونه دي. دلته مې زامن اعلی تعلیم کوي، هلته خو بس وران کنډرونه دي. ما خو درته ویل داسې مه وایه، خپل وطن خو خپل د هیرایي څنګه. تا ویل چې دلته شناختي کارت لرم، دلته مې رشتې او ډېر دوستان دي. ما ویل وطن وران دی آبادول غواړي، تا ویل تا ته ضرورت لري وطن ته ځه. ما ویل وطن وران آبادول غواړي، تا ته ضرورت لري وطن ته ځه. او ما ویل بابا غوښې ډوډۍ مه غواړئ، تا ویل په دې تجدید نظر وکړه. ما ویل چې ټول لاړ شو بیا به جنګ نه وي، هلته به فضا د احد به وي، او بیا به د دښمن په موږ غورځنګ نه وي، هلته ورورولي به وي، وحدت به وي. او ما درته ویل په زړه مې ډېرو، خو تا چې انکار وکړو زه حیران شوم. او ما درته ویل چې پردی کټ د نیمو شپو دی، تا ویل وطن وران دی هلته څه وکړم. اوس خو تا ته خو خواږه ویل تراخه ښکاري، اوس خواږه ترخېږي زه حیران شوم. تا ویل سیاره چپ شغلی شه، موږ کاڼه غوږونه یو څه نه اورو، او زه په خپل لاره چپ شغلی شه، او ډک د پیغور ژوند دی بې پښتو دې وي، تا ویل وطن وران دی هلته څه وکړم. نو قدرمنو دوستانو، دغه یو ګډوډ نظمي شعرونه چې تاسو ته مو د آزاد نظم له لارې په وړاندې تاسو ته وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې خوښي به وي. نو واقعیت دی چې دا د مشرانو پخوانۍ خبرې دي چې پردی کټ تر نیمو شپو وي، نو خپل وطن خپلي. نو دا که په دشته پروت دی که په آباده کې پروت دی، او یو لوټه چې په بله ږدي، یو تیږه وړه غونې چې په بله ږدي، هم د وطن دپاره ډېره لویه سرمایه جوړېږي. نو راځئ دوستانو چې د خپل وطن عزت وکړو، قدر وکړو، او نور د هجرت هغه شپو ته د پای ټکی کېدو، او دغې وطن ته د ترقۍ او خوشحالۍ سره رسو. نو دوستانو، تاسې نه ډېره مننه کوم چې زموږ د شعر به تر پایه غوږ یاست. نو دوستانو، راځو یوې زړې سندرې ته.
खरी जड़ा ना सुनाए और शहर बारा से तमात दसवाया और शहर बारा से तमात दसवाया तूने मुझे फर्श का बाबू जान की कदम ना درنو لیدونکو او قدرمنو لیدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شي بیري اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا چې بیا د یو بل خپرونې ته ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازه غواړم تاسو په لوري بخونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو